سلامونه احترامات ملګرو، الله پاک دې وکړي چې ټول را دروغ او جوړ یې. پرون زموږ اصغر ورور او ګلبدین ورور کرکټ بورډ بېرته پخلا کړي دي. ګلبدین بله ورځ ویډیو کړې وه، نو د هغې ویډیو نه وروسته چې کوم دی زموږ زیاتره افغانان ورونه راپارېدلي وه. نو ګلبدین بعضې خبرې په هغې ویډیو کې کړې وې، د هغې نه پس بیا RTA والا غوښتي وو، هغو سره یې مرکه وکړله. د هغې مرکې نه پس په ګلبدین باندې زیاتره خبرې وشولې. زه به یو خبره وکړم چې په افغانستان کې یو حق خبره څوک نشي کولی، ډېره زیاته سخته ده. که هغه ګلبدین وکړي او که زه یې وکړم، که په افغانستان کې هر یو کس ژوند کوي چې داسې یو خبره کرکټ بورډ پسې وکړي که نه چې د کرکټ بورډ پکې نقصان وي، نو هغه خبره بېرته په کرکټ بورډ په تاسو باندې اخلي. په RTA کې چې کله هم ګلبدین ناست و، که تاسو سوچ کړئ، هغه وی چې لږ ستونزه رامنځته شوه. زمونږ ماشاءالله زیاتره افغانه ورونو اوس زیات تعلیم کړی دی او ماشاءالله زیاتره پکې هوښیاران موږ لرو. الحمدلله اوس 90% افغانانو تعلیم کړی. نو هغه کسان چا چې تعلیم کړی دی او څوک چې پوهیږي، نو هغه کسان په هغې ویډیو کې پوه شول چې دلته څه روان دي. خو زه هم پوه شوم چې دلته ګلبدین لږ خبره واړوله، نو RTA والا مې چې راشه لږ وقفه والا واپس یې پوه که او کرکټ بورډ والا وې. زه په دې منځ کې هغه د ویډیو منځ کې زه پوه شوم. نو هغه ویډیو وشوه، هغه ګلبدین پوره پوه شوی و. دا دله زه یو خبره وکړم، څنګه چې ما ویډیو کړې وه واپس یې ما باندې ویډیو وکړله چې په ما ته څنګه خطره وه، همداسې ګلبدین ته هم خطره وه. بله خبر به درله زه وکړم، خیر د ګلبدین هم ویډیو وکړله، د هغې یوه ویډیو وکړله، د هغې نه پس RTA سره ویډیو وکړله، د هغې نه پس کرکټ بورډ سره پخلا شوه او زموږ اصغر ورور سره. په دغه چې کله پخلا شوه، په دې باندې د موږ زیاتره افغانان ورونه خوشحاله نه دي. زه ټول ورونو ته وایم چې کله هم موږ افغانان یو بل سره په اتفاق وسو، باید موږ خوشحاله شو. همدا زه هم که چېرته په ګلبدین باندې په زوره ویډیو کړي چې هر څه یې ورباندې کړي دي، نو د ویډیو به خیر دی پرېږدو، صرف افغانستان ته به وګورو. زه قسم په خدای که زه د خپلې پیدې دپاره وایم، صرف د افغانستان دپاره زه وایم. که دا څومره ویډیوګانې هم زه کوم، مبارزه هم زه کوم، هر څه زه کوم، صرف د افغانستان دپاره کوم. خو دغه روغه چې شوې ده، باید موږ افغانان په دغې باندې خوشحاله شو، ځکه دغې کې د افغانستان فایده وي. راتلونکي کې لوبې کوي، هر یو اتل چې لوبه کوي افغانستان ته لوبه کوي، سپورټ یې کړو. هر یو چې غلطي کوي، هغه غلطي باید موږ روباسو او هیوادوالو سره شیر کړو. نو دغه روغه شوې ده او په دغې باندې خوشحاله شئ. همدغه ګلبدین، اصغر، هر یو کس چې افغانستان ته لوبه کوي، سپورټ یې کړو. که بیا چېرته د کورنۍ کم کس راولي، پرفارمنس نه کوي، بغیر د کم پرفارمنس نه ټیم ته راولي، نو د هغې خلاف باید بیا راجګ شو. که هغه زما اصغر روري، که هغه ګلبدینې، که هغه هر یو وي، که د نوروز منګل پورې نیولې هر یو کس نو باید بیا هغه پسې به راپاسېږو. نو چې دلته اوس دا روغه شوې ده، زموږ افغانان ورونو نه زه خواهش کوم چې دغه لوبډله ده، همدغه لوبډله به انشاءالله موږ سپورټ کوو په آینده کې. او زیاتره اوس دې کې د کرکټ بورډ کې خو زموږ خپله چې د محترم کم چیرمن صاحب چې دا خو دومره نه پوهېږي، دا خو اسم اخوا کېږي، د 2 هفتو کې به دا خوا شي. نو د دې نه پس چې هر یو کس راځي، زما والا دا خواهش دی چې تاسو خاص د افغانستان کرکټ ته کار وکئ. د الله د رضا دپاره جب ته کار مه کوئ، وطن ته کار وکئ چې وطن کې درته مورګانې او خورګانې او ورونه او خویندې ټول دله دعا وکړي. او بله خبره دا درله زه کوم، په لا اله الا الله محمد رسول الله زه خپله 2 زامن لرم که نه، زما د 2 زامنو په سر قسم وي، که اوس هم پورې مې افغانستان سره لږ خاینتوب هم کړی یا مې کومه پیسه د چا نه اخیستي، خاص خپله مبارزه کوم د افغانستان دپاره کوم. نو ټولو نه مې خواهش دی چې کم دغه بعضې کسان کرکټ بورډ ته غواړي راشي او
دا کرکټ بورډ کې چې کم فسادونه دي باندې لیکل میکل وکي کاغه خبر اعلان که هر یو کسي نو باید د دو خلاف شو او چې کم کرکټ بورډ دی اوسني کارونه کوي بعضې کارونه سم هم نه چې صحیح کارونه ونه کړي د هغې باید بیا خلاف شو او چې صحیح کارونه کوي باید موږ خوشحاله شو او ورسره یو ځای شو په دغې برخه کې چې سپورټ یې کړو انشاءالله د ټولو افغان نه خواهش کوم چې هغه هر یو کس افغانستان ته لوبه کوي هغه زموږ اتل دی که بیا هم چېرته زموږ افغانان داسې بې اتفاقه اوسي نو بیا نو الله دې نه کړي بیا یو لوبه هم نشو ګټلی نو الله پاک دې په ګران افغانستان کې امن راولي الله دې موږ ټول افغانان په یو اتفاق او یو اتحاد کړي د ټولو نه زیاته مننه تاسو ښې شیبې ښې چارې ولرئ ښه وخت د الله په امان سړی ډېر یم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې تر څو زه وطن یم په سترګو سړی ډېر یم له جګړو ای زما خوارو بچو لیونیان به وې تر څو یالا لیونیان به وي